अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलगरू څنګه چلے خیر دی برابر یې ټیک ټاک سور کې ژوند مخه دی طبیعتونه مزاج مخه دی وایه که نه سوی چې په پوزه کې ګوتې وکړي خو یا اختر راواګیر شوی دی مړی کړه نور طبیعتونه مزاجونه ښه دي راغلی یم انشاءالله ریاض ته رارسېدلی ما په خیر خیریت باندې او په ویلکم پاکستان انټرنیشنل کارګو کې دا مهال ولاړ یم ډګه ځوانانو څنګه یې خیر دی که نه د خلکو ته دا لوکیشن ما خو داسې لوکیشن خو داسې سره ما ډېر دغه کوم نه شو دا لوکیشن دا ځای ورته وښایه چې دا کوم ځای دی دا شمیسي چورنګي شمیسي قدیم چورنګي قدیم چورنګي ښه ماشاءالله ماشاءالله نو دا مهال ملګرو یم په ویلکم پاکستان انټرنیشنل کارګو کې کومه چې شمیسي ورته ویل کېږي بس د دې ژبه دغه نوم وي هلته یم او انشاءالله ملګرو بیګا هم ډېر دغه کړي وو خو زه بیګا ډېر ناوخته را رسېدلی وم او اوس خو بس انشاءالله دلته یم که ژوند او خیر نو ورځ دو به انشاءالله دلته یم او بیا به هار پار تاویږو یو خوا بل خوا ها نه وایي ده ناشته دې راوړه که ها نو ملګري چې کوم دی هغه دې خبر وي چې زه راغلی یم بېګا د شپې را رسېدلی یم خو ناوخته اوده و بېګا ورسره هېڅ نه کېده او اوس خو بس دا مهال دلته یو د خیره نو الله مو راته روغ لره ژوندي راته اوسئ ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ ډېره زیاته ځکه چې بیا رانه اکثر ګیلې کوي خپل ملګري هم رانه ګیلې کوي نو چې ګیله نه وي او لمبرې مې دغه ورکړي دي بھائی دغه لمبرې چې کومې دي دا د دې زی د آفس د ملګرو دي بس رابطه ورسره کوئ انشاءالله زه خو هسې هم دلته یم بل خوا تله راتله به خامخا یار دوست له به ورځمه خو مطلب مې یم به دلته لس شل منټه فاصله یا خوا یا دې خوا او ډېره مننه د ټولو پښتنو پښتانه هر ځای چې وي موږ له مینه راکوي او موږ یې مننه کوو الله مو راته روغ لره کامیاب اوسئ او دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ چې پته ورته ولګي ښه سلام علیکم